بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د نتورک ډیوایسونه شروع کړي وو. په نتورکینګ کې کوم ډیوایسونه په کار راځي، نو په هغې کې اول NIC یا لین کارت په کار راځي چې دا یو کمیونیکیشن ډیوایس دی، او کوم کمپیوټر چې موږ په نتورک کې کنیکټ کوو نو باید په هغې کې یو لین کارت خامخا موجود وي. لین کارت په ذریعه باندې بیا ډیټا بهر کېږي او راځي. لین کارت بیا څلور قسمه وي. یو ایترنیټ لین کارت دی چې د هغې سپیډ 10 Mbps وي، بل فاست ایترنیټ چې د هغې 100 Mbps سپیډ وي، او بل ګیګا ایترنیټ 1000 Mbps وي، او بل 10 ګیګا ایترنیټ چې د هغې 10,000 Mbps وي. دا وخت په وخت سره دې کې نوي شیان راځي، ښه کېږي دا. په دې خاطره دا ایترنیټ ته بیا فاست ایترنیټ او دارنګه ګیګا ایترنیټ او 10 ګیګا ایترنیټ دا ورته کېښودلی کېږي. دوهم میډیا او کنیکټ ورسته ضرورت وي. میډیا هغه سیس ته ویل کېږي چې په هغې باندې ډیټا یو ډیوایس نه بل ډیوایس ته انتقالېږي. کله دا فزیکل جوړښت لري چې هغې ته وایي باونډډ میډیا، لکه ټوسټډ پیر کیبل، فایبر آپټیک کیبل، کوکسل کیبل. او کله دا ان باونډډ وي، په سترګو نه ښکارېږي، جوړښت نه لري فزیکلي، لکه مایکرو ویوز، سټلایټ ویوز، ریډیو ویوز. خو موږ چې کوم دا کمپیوټر کنیکټ کوو دې لپاره موږ ټوسټډ پیر کیبل استعمالوو. نو کیبل چې کله موږ استعمالوو نو کیبل لپاره به کنیکټر خامخا ضروري. نو کله چې موږ کنیکټر ولګوو پکې نو بیا تاسو هغه کیبل استعمالولی شئ. نو د کیبل په دواړو سرونو کې باید کنیکټر موجود وي، او کنیکټر یو قسم ته کنیکټر چې دي هغې ته ویل کېږي RJ11. RJ11 د ټلیفون لاین لپاره استعمالیږي. بل RJ45 وي چې هغه د ټوسټډ پیر کیبل کیټ 5، کیټ 6 او کیټ 7 ایډیشن لپاره استعمالیږي. بل DB9 کنیکټر دی چې هغه کنسول کیبل کې استعمالیږي، او BNC کنیکټر کوکسل کیبل کې استعمالیږي، او JBIC انټرفیس کنورټر چې دی که نه، ګیګا بیټ انټرفیس کنورټر یا JBIC چې کوم کنیکټر دی هغه فایبر آپټیک کیبل په سر کې استعمالیږي. دا کنیکټر دي. کله چې موږ دوه کمپیوټر کنیکټ کوو بس په کمپیوټر کې صرف NIC موجوده وي او یو کیبل در سره موجود دی چې ستا کې کنیکټر یې لګېدلي، دا ته یو بل سره وصل کولی شي. اوس نن راځو که چېرته کمپیوټرې زیاتې وي، 4 کمپیوټرې وي، 3 کمپیوټرې وي، 10 کمپیوټرې وي، 20 کمپیوټرې وي، نو کله چې کمپیوټرې زیاتې وي بیا به څه کوو موږ؟ کله چې کمپیوټرې زیاتې وي بیا د هغې لپاره به یو سنټرل ډیوایس استعمالوو، او هغه سنټرل ډیوایس ته یې لګېږي هب، او یو بل ډیوایس ته هغې ته وایي سویچ. نو سویچ به استعمالوو او یا به هب استعمالوو. په اولو وختونو کې هب استعمالېدلو، لیکن اوس څه استعمالیږي؟ اوس سویچ استعمالیږي. دا ولې؟ ځکه هب کې څه نقصانات وه او سویچ د هب نه ښه دی. نو هب راځو تشریح کوو چې هب څه غلطه ډیوایس و، کوم نقصانات ورکې وو، او سویچ بیا ولې راغلو. نو هب دا د ملټیپل ډیوایسونو د کنیکټ کولو لپاره استعمالیږي. هب معنا هایبریډ یونټ براډکاسټ. د دې مهم 3 شیان دي. د هب او د سویچ ترمنځ مهم فرق دا په د 3 شیانو کې دی. اول دا چې هب نان انټیلیجنٹ ډیوایس دی. It is not intelligent device. دا اوهیر ډیوایس نه دی، انټیلیجنٹ ډیوایس نه دی. ولې؟ مونږ ویلې وه چې هر یو کمپیوټر چې بل کمپیوټر ته ډیټا سینډ کوي نو دا چې دی میک ایډرس استعمالوي. لین کارت ته میک ایډرس سینډ وي. بیا چې کله ډیټا سینډ کېږي ډیټا سره دا سورس میک ایډرس او ډیسټینیشن میک ایډرس ورکول کېږي. لکه اوس مثال فار ایگزامپل یو کمپیوټر دی، فار ایگزامپل هغه دې سره کنیکټډ دی، صحیح ده، هغه دې سره کنیکټ دی، او دې نه مثال فار ایگزامپل PC1 دی، او هغه مثال فار ایگزامپل دې کمپیوټر څه کوي؟ PC5 ته ډیټا راسینډ کوي. او کله چې مثال دغه ځای نه یو پیکټ راشي دا کمپیوټر ډیټا راولېږي، نو اوس دا هب نه پوهېږي چې دا ډیټا خو راغله،
او د پلګي کمپیوټر ته ورسره کی ما سره هغه 15 نمبر کمپیوټر د مثال ما سره دا میک اډرس دی هغه AA او دا BB کمپیوټر دا کمپیوټر اوس په کوم ځای کې دی نو دا ته پته نه چې ما سره په پلاکی پورټ باندې کوم کمپیوټر کنیکټ دی دا بس کې هب دا ځکه چې دا کوم پیکټ راغلی دا واغني په دې پورټ موباسي په دې موباسي دې له هم ورکړي ټول دې ورکړي ټول باندې څنګه کې بهر کې ور ټول دې ورغلو کنه دې له څه لګي not intelligent device مطلب په میک اډرس باندې نه پوهیږي does not understand میک اډرس هب کې میک اډرس سیستم نشته دا په میک اډرس باندې نه پوهیږي بس چې ورته ډیټا راشي بس ډیټا خامخا څنګه کې براډکاسټ کې نور کمپیوټر ته لګي خو نه نشته بل خبره چې one collision domain لري it has one collision domain collision دې ته لګي چې کله مثال دوه کمپیوټر یو بل سره کمیونیکیشن کوي او د دریم راشي دریم په ډیټا سند کوي دې راسه لګي collision یا مثال دوه ډیوایسونه په یو ځل سندینګ کوي سندینګ هم کوي ریسیوینګ هم کوي مثال په دې پیکټ راځي او په دې پیکټ داخلي دواړه سند کیږي کنه دغه ټایم دې راسه لګي دا چې کله سره وځنګي ځن چې دې راسه لګي بیا دې وی collision domain څه معنی د collision د ټکر ساحه نو په دې کې one collision domain مقصد دا شی دی چې دا څومره پورټس دي کنه مثال 15 پورټس دي د ټول لپاره یو لار وي څنګه وي یو لار ان کې په دې کې دوه کمپیوټر ډیټا یو بل ته سند او ریسیو کوي نو ډیټا سره څنګه کې ټکر کیږي د رسول کې one collision domain دي کې د collision مخنیوي نه کیږي نو په هب کې د ټکر کولو مخنیوي نه کیږي په دې خو پوه شئ ان شاء الله لکه مثال دام سندنګ او دام سندنګ او دام سندنګ ټول سندنګ شروع کې بس دا سره ټکر کیږي چې کله ټکر شي یا ډیټا به خلې مینځي زی یا ځنډي نو دا په هب کې دا مشکل وي بل دا چې it has one broadcast domain یو broadcast domain لري ورته کمیونیکیشن درې قسمه دي یو ته وایي one to one یا unicast communication unicast معنا one to one کله چې یو کمپیوټر سره بل کمپیوټر ته ډیټا سند کې دی رسوي لګي دې ته وایي one to one communication بل ته وایي multicast معنا one to many کله چې یو کمپیوټر زیاتو کمپیوټر ته ډیټا سند کې دی رسوي multicast او بل ته وایي broadcast معنا one to all څومره کمپیوټر کې دي د ټولو کمپیوټر ته ډیټا سند چې دی رسوي لګي اوس دا کمیونیکیشن ار یو خپل ځای کې کیږي لکه اوس مثال ته فار ایگزامپل یو کمپیوټر ته ډیټا سند کې د یو خبرې باید کوم رقم د کمیونیکیشن وشي یونیکاست چې صرف ستا کمپیوټر سره پوي شي بل ملټیکاست دی مثال ته غواړې چې یو کمپیوټر دی هغه درې کمپیوټر ته په یو ځل باندې ډیټا سند کوي نو الټرا سي استعمال شي ملټیکاست او یو کمپیوټر دی هغه غواړي چې یو پیکټ دی وسره هغه په دې نتورک کې څومره کمپیوټر کنه دي ټول ډیټا ورسره کوي ټول ته څومره کنیکټ لکه اعلان مطلب دا اعلان کوي بغیر پر اساس استعمال کوي براډکاسټ دا هر خپل ځای کې استعمال کوي لکه اوس مثال موږ سره سرور او کلاینټ سیستم دی نو کلاینټ ته سرور نه معلومه نو کلاینټ وسه کې کلاینټ به یو میسج ټول کمپیوټر ته لګي دله څه لګي براډکاسټ لکه مثال دې کمپیوټر سره څه کنه دي دې سره مثال دې پورټ سره کلاینټ کمپیوټر کنیکټ دی او مثال دې سره څه کنیکټ دی سرور کنیکټ دی نو دا کلاینټ چې هغه سرور را پیدا کوي دا یو میسج براډکاسټ کوي هغه میسج ټول کمپیوټر ته لګل کیږي دله څه لګي براډکاسټ میسج نو به چې صرف هغه کمپیوټر ته ریپلای ورکړي چې کوم کمپیوټر سروري لکه مثال زما چې احمد څوک دی د کلاس کې څوک احمد یا احمد سره جواب راکړي دا شانته نو په هب کې د وان براډکاسټ ډومین مقصد دا شی دی چې په دې کې د براډکاسټینګ مخنیوي نه کیږي چې کله براډکاسټ راشي په یو پورټ باندې هغه په ټولو پورټونو سره کوي مخکې دی اوس کې مثال داسې د کومه پورټ سي 1 2 3 4 5 په ټولو پورټونو سره دا براډکاسټ کوي که مثال د سره بل هب کنیکټ دي د سره څنګه د سره بل هب کنیکټ دي جریل هب سره نورې کمپیوټر به کنیکټ دي هغه ته براډکاسټ ټول کمپیوټر سره کوي ټول د براډکاسټ مخنیوي کیږي نه اوس مثال فار ایگزامپل تاسو فکر وکړئ چې په دنیا کې مثال یوازې د هب وي دا انټرنیټ د شون یوازې هب وي تاسو کله براډکاسټ کولو
دا په دنیا ټولو کمپیوټر ته براډکاسټ رسېدو کنه رسېدو ټولو کمپیوټر ته رسېدو او په دنیا کې دا لزګونه او سلهاو کمپیوټري براډکاسټ کوي دا ټولو براډکاسټ وستا کمپیوټر ته رسېدو نو آی وی باندې کار کولې به ټول باندې دیش نه نیولې پوه شئ کنه نو دې خاطر په حب کې د براډکاسټینګ مخنیوي نه کیږي پوه شئ کنه براډکاسټ مخنیوي پکې نه کیږي چې کله کس براډکاسټینګ کوي یو خو اسې چې مثال 1 to 1 کمیونیکیشن کې الته براډکاسټینګ کوي حب کې دا مشکل دی او چې کوم دا براډکاسټ میسج هغه لیږي صرف هغه مخنیوي هم نه کیږي اوس په کار دا مثال لکه فار ایگزامپل مثال مو سره یو افیس د افیس کې مثال دوه ډپارټمنټ دي سیلز ډپارټمنټ او مثال آی ټي ډپارټمنټ زوم چې د آی ټي والا چې کله براډکاسټ کې دا باید سیلز ورنشي او که سیلز کې دا باید دا ورنشي آی ټي ته دې مخنیوي کیږي اوس نه کیږي دا په منځ باندې ویل شي دا مخنیوي نه کیږي پیدا کوم په سوئچ کې کولای شو دا کار بل د سوئچ سپیډ څومره دی د سوئچ سپیډ چې کوم دی هغه لس ام بي پی اس د سوئچ د هب سپیډ څومره دی د هب سپیډ لس ام بي پی اس دا ګوره په سپیډ باندې ځان خوېږي لس ام بي پی اس څوک ویل شي لس ام بي پی اس معنا څه معنا ورته لس ام بي ډیټا څنګه لس میگا بایټ اوس ګوره ورته یو چې کوم دی کنه سپیډ دی بل څه ده ډیټا ده او دا رنګ یو بیت دی چې یو 0 یا یو څه ویل کېږي بیت او بل چې کوم دی بایټ دی بایټ څه ویل کېږي 8 بیټس چې کله 8 بیټس سره یوځای شي دله څه ویل کېږي دې ته وایي څه دې ته وایي بایټ کله چې موږ سپیډ اندازه کوو بیت چې کوم دی بیت دا په وړو کې باندې خپل څه باندې کېږي دا په وړو کې باندې کوم ځای کې وړو کې به راشي کنه دا څه مقصد دی ورنه بیت او چې کوم کې غټ بایټ غټ به راشي هغه نه څه مقصد دی هغه نه بایټ مقصد دی لکه اوس مثال زه فار ایگزامپل وایم کنه چې مثال یو زرو سلیریش بیت وړو باندې دا څه مقصد دی بیت هغه زول کوم چې یو زرو سلیریش په غټو لیکه ماده څه مقصد شو بایت ها اوس یو زرو سلیریش بایت غټ دی کنه یو زرو سلیریش بیټس غټ دا غټ دی کنه څو چندا اته چندا که زول کوم یو زرو سلیریش کیلو بایټا اولی کوم یو زرو سلیریش دا کې به کوم کنه څه کوم وړو حروف لیکم او زر کوم یو زرو سلیریش دا په غټو حروف لیکم کوم یو غټ شو کیلو باندې غټ شو نو تاسو ته اوس خبره یاد کړئ دا مثال تاسو بل وګورئ یو زرو سلیریش ام بي صحیح ده کنه یو زرو سلیریش ام بي او یو زرو سلیریش ام بي په غټو حروف فرق یې نه کوي نو بیت همیشه څنګه سپیډ کوم دی سپیډ همیشه په څه معلومیږي په بیت معلومیږي سپیډ څنګه په بیت باندې معلومیږي او بایټ څنګه بایټ په غټو حروف لیکل کېږي چې کله همیشه غټ حروف رالو بایټ نو دغه چې کوم دا ډیټا هغه په بایټ باندې اندازه کېږي لکه اوس مثال زه وایم کنه چې ما سره 2 میگا بیټا 2 ام بي سپیډ دی څونه سپیډ دی 2 ام بي سپیډ دی مقصد دا شه دی 2 میگا بیټس پر سیکنډ پوه شئ کنه دلته میگا بایټ نه دی ګوره خاص شی دلته میگا بیټ دی او که زه داسې وایم کنه چې 2 میگا بایټ پر سیکنډ نو بیا دې نه بایټ مقصد دی ښه 2 میگا بایټ ډیټا یو ګوره مثال زه وایم کنه چې زما د انټرنیټ سپیډ 1 ام بي دی یو څه خبره ده دلته څه مقصد دی ورنه دلته ورنه مقصد دا شی دی چې میگا بیټ پر سیکنډ او بل مثال داسې وایم کنه چې زما په کمپیوټر کې 1 جی بي میموري ده یو مثال زما د کمپیوټر ریم چې هغه 2 جی بي دی دلته څه مقصد دی ورنه گیگا بایټ ځکه مطلب دا چې زموږ د ریم چې د 2 جی بي ډیټا ساتل شي نو تاسو ګورئ لس ام بي اس د سپیډ دی خو دې مقصد دا شنه دی چې د هر یو کمپیوټر په سکند کې لس ام بي ډیټا سند کوي لس ام بي ډیټا نشي سند کولای ښه
تاسو ګورئ دا اته چنده کم دی ما چې کوم حساب کړی دی یو ام بي پی اس کې کوم سپیډ دی کنه یو ام بي پی اس سپیډ دا څونه بیټر راځي یو ام بي چې کوم دا سپیډ دی کنه دا څنګه ته وړوي کیلو بایټ څونه راځي کیلو بایټ ته یو زور سره لري کیلو بایټ ته راځي اوس مثال ما سره یو فایل دی کنه څونه فایل دی یو 27 کې بي فایل دی زه غواړم دا یو 27 کې بي فایل سند کوم په څونه کنیکشن باندې یو ام بي کنیکشن باندې دا وسونه وخت باندې ونیسي تاسو کوي دا وړوي کیلو بایټس او دا کیلو بایټس وړوي دا کیلو بایټ کې دا بایټ ته وړوي تاسو کې کله چې بایټ ته اړوي څنګه کوي بایټ د بایټ څخه ته چنده کم زیات دی کنه دا چې بایټ تاسو اړوي کنه بایټ ته دا څه وسو کې 27 ضربې څه وکړي ته به څه لاس راشي ونه یو سره سلیش تاسو ګوس تقسیم دا تقسیم دی کې څونه راځي یو راغله څونه راغله یو راغله مطلب دا چې یو ام بي پی اس کوم دی هغه په یو سکند کې څومره ډیټا سند کولای شي یو سل 28 کې دی څونه یو سل 28 کې وګوره غټ فرق راغلو کنه اوس تاسو ګورئ لس ام بي پی اس چې یو ام بي اس 28 کې به ډیټا سند کولای شي نو لس به څومره کولای شي دا تاسو دوه چنده کوي تقریبا ما چې کوم حساب کړل لس چنده کوي ما چې کوم حساب کړل تقریبا س کم 2 ام بي ډیټا سند کولای شي څومره څه کم 2 ام بي ډیټا سند کولای شي نو هب کې هر یو کمپیوټر چې دی کم از کم 2 ام بي ډیټا سند کولای شي په یو سکند کې نو کوم ځکه سپیډ راشي چې مثال لس ام بي اس دا غینه مقصد دا شي نه چې دا پورا لس ام بي ډیټا سند کی نه هغه کوم ډیټا سند کی 2 ام بي ډیټا سند کی تاسو هغه پیټس کې بایټس وړوي به کم راځي ښا 2 میگا بایټ راځي وخت نه فنشت دا بل چې کوم دا سل ام بي اس دی هغه چې کوم ما حساب کړی دی دا چې کې دی دا بیټس دي کنه دا تاسو مطلب وړوي بایټس چې مثال دا په سکند کې څونه بایټس انتقالولای شي ما چې کوم حساب کړی تقریبا هغه 12 ام بي ډیټا سند کولای شي څومره 12 ام بي ډیټا سند کولای شي وخت نه نشته نو دې ځکه چې خلک ساوه کېږي چې لس ام بي چې دی لس ام بي اس هغه په سکند کې لس ام بي ډیټا سند کوي دا خبره صحیح نه ده دا په یو سکند کې دا چې بایټس وړوي نو یو ام بي چې دی په سکند کې یو 27 کې بي ډیټا ډاونلوډ کولای شي ځینې خلک نت واخلي نت کنیکشن یو ام بي کنیکشن واخلي دې چې کله هغه ډاونلوډ کی ډیټا ډاونلوډ کی نو به یو 27 کې بي ډیټا ډاونلوډ کوي نو بیا د کینو خبر راځي دا پوینټ نه څه هغه سي نه هغه د سپیډ څنګه دی تاسو کوم کنیکشن هغه مکمل صرف ستا کنیکشن دی شیر نه دی او الته ومنسي پوي نه دا چې دا یو 27 کې بي ډیټا سند کولای شي پوه شئ کنه دا مو سره شي هب بل راځو سوئچ هب کې تاسو مشکلات وکړه چې انټيليجنت ډیوایس نه دی یو کولیشن ډومین لري ډیټا پکې ټکر کیږي د براډکاسټ مخنیوي پکې نه کیږي سپیډ کم دی نو دې خاطر بیا ورسته سوئچ راوځي سوئچ کوم دی بیا انټيليجنت ډیوایس انټيليجنت ډیوایس څه کوي چې په دې کې د نه یو رقم ته هارډویر ډیوایس دی هارډویر چپ دغه ورکیږي ایسک په نامه چپ دی ایسک معنی اپلیکیشن سپیسیفیک انټیګریټډ سرکټ دا ایسک دې کې د نه یو چپ دی او دا چپ دې کار نه دی چې میک ایډرس وساتي نو انټيليجنت ډیوایس څه کوي چې سوئچ په میک ایډرس باندې کوي دې کې د یو ټیبل جوړیږي څه پکې جوړیږي یو ټیبل پکې جوړ شي دا څه ویل کېږي کیم ټیبل څه ورته وایي کیم ټیبل یا میک ټیبل ورته هم ویل کېږي میک ایډرس ټیبل ورته هم ویل کېږي کانټینټ ایډرس میموري ټیبل نو کیم ټیبل ورته هم ویل کېږي او میک ټیبل ورته هم ویل کېږي دې کې دوه کلمه وي یو وی پورت نمبر او بل شی وی میک ایډرس دغه څونه پورټ دي تاسو ګورئ 1 2 3 دغه اته څلوېښت پورټ دي د هر یو پورټ خپل خپل نمبر دی د پاسه به لیکلي مثال اول پورټ دوهم پورټ دریم پورټ کنه څونه پورټ دي ټول نمبر ته اچولې شي کله چې مثال تاسو د اول پورټ سره کمپیوټر کنیکټ کړئ څنګه دې سره کمپیوټر کنیکټ د دې کمپیوټر کې چې هغه میک ایډرس دی هغه میک ایډرس نه راوځي چې څه دی وځول شي د اول پورټ سره واچول شي مثال دې سره څو کنیکټ شو
دې سره AA کمپیوټر والا کنیکټ شو مثال دا مې کنټرول شو دوهم کمپیوټر سره مثال یو بل کمپیوټر کنیکټ شي لکه مثال FF کنیکټ شي یا مثال FE کنیکټ شي او مثال د بل بورډ سره مثال څو کنیکټ شي فار ایگزامپل هغه سره مثال BB کنیکټ شي څو BB کنیکټ شي نو مخکې دا شو هب کې دا شي چې یو کمپیوټر ډیټا راولېږي نو چې کله هب کې هغه چک هب کې دا چک کېږي نه چې مثال دا ډیټا راغله کوم ځای نه راغله چې رسېږي شي بس هغه ټول پروسس کې ور مخکې کی ولکه چې کله سوئچ ته ډیټا راشي نو سوئچ اول د ډیټا چک کی چې مثال دا ډیټا شوله د پلانکی کمپیوټر څخه راغله دا اوس پلانکی کمپیوټر ته ورسون کی ډیسټینیشن کمپیوټر ته ورسون کی ډیسټینیشن میک ایډرس وسره اچول شي دا الټی میک ایډرس وګورئ چې ما سره فار ایگزامپل ما سره دا یو کمپیوټر مثال دا شو مثال دې سره کوم کنیکټ شو مثال دا کمپیوټر سره کنیکټ شو دا کمپیوټر څه دی AA ده کنه او مثال دې سره څه کنیکټ شو دې سره مثال FE کنیکټ شو او دې سره مثال څه کنیکټ شو دې سره مثال BB کنیکټ شو اوس مثال دا بي کمپیوټر کوم دی کنه دا فار ایگزامپل دې کمپیوټر ډیټا ورسون کوي کله چې بي دا پیکټ راشي کنه کله مثال دې پورت راشي او سوئچ چکی چې مثال دا د بي نه راغله او دا AA ته ورسون کوي دا وګورئ AL ته وګورئ چې AA به کوم ځای کې دی دا AA دا سره او ما سره په دې پورت باندې کنیکټ بس ډایرکټ به ما پورت باندې ورسون کی دا نوټ پورت خبري کوي دا نوټ پورتس نو ګوره د براډکاسټینګ مخنیوي به کې وشو کنه هغه نور د براډکاسټینګ نه بس دا ډیټا صرف اني کمپیوټر ورسره ورغله نو انټيليجنت ډیوایس مقصد دا شی دی چې دا هر ډیوایس ته کمپیوټر پیژني میک ایډرس پیژني چې کمپیوټر د ډیټا راولېږي هغه ډایرکټ هغه کمپیوټر ته ورلېږي بل چاته نه ورلېږي دا اوس هم دی هغه ټول دی ورسره کې چې سیګنل کار کوي سیګنل باندې کار ټول دی ورسره کوي چې ورسره نه کې نو ځینې سافټویر شته چې مثال یو هیکر نه سیل دا چې مثال پاسورډ کې راغلی کتاب کې راغلی هغه به سره کتلی شي لیکن سوئچ کې به دا کار نه کیږي بل دا چې مینیپولیشن ډومین اګه یو کولیشن ډومین وکړه پورټونه زیات و یو کولیشن ډومین مطلب یو لار راوړل لپاره نو په ولر کې څنګه کې سره ټکر کیږي اوس موږ سره پورټونه د هر یو پورټ لپاره یو کولیشن ډومین دی دا بیل کولیشن ډومین دی دا بیل ځکه څو پورټ سي اته څلوي نو دغه ټول څو کولیشن ډومین سي اته څلوي کولیشن ډومین سي مطلب د هر چا خپل خپل لار ده دا چې کوم دی دا پورټ د بیل لار لري د بیل لار لري ابل د بیل لار لري ابل د بیل لري ابل د بیل بیا د بیل د هر یو پورټ دی د وصلې پورټونو د بیل لار لري چې کله دا کار وشي نو بیا به ټکر سره نه کیږي نو په سوئچ کې ټکر نه کیږي پوه شئ کنه سوئچ کې ټکر نه کیږي دې په انشاء الله پوه شئ نو سوئچ کې ټکر مخنیوي شوی دی بل دا چې ون براډکاسټ ډومین ډیفالت په هب کې هم یو براډکاسټ ډومین او سوئچ کې هم ون براډکاسټ ډومین یعنی که چیرته یو کمپیوټر براډکاسټ لکه مثال دا کمپیوټر مثال براډکاسټ کې هب کې نو په ټولو پورټونو باندې باز کیږي کنه لکه مثال چې دا کمپیوټر براډکاسټ کوي دا په دې پورټ راځي په دې راځي په دې راځي په ټولو پورټونو باندې راځي براډکاسټ خپل ځای کې استعمالېږي ښه لکه موږ وایو چې ARP چې نه کوي ARP هغه براډکاسټ میسج دی اوس هغه ټولو پورټونو ته ورځي ټولو کمپیوټر ته ورځي سوئچ کې هغه ټولو کمپیوټر ته ورځي او ډیفالت داسې وي اوس ما سره څه کېدلی شي کله چې مثال د ما سره فار ایگزامپل 3 ډپارټمنټ دی زه هم چې مثال دا چې کوم پورټ دی دا یو ډپارټمنټ دا د بل ډپارټمنټ دا سره برخه باندې وشي شو دې پورټونو د څه کو مثال براډکاسټینګ کې صرف اندر پورټس باندې وځي اب نور پورټونو باندې نوځي او په دې کې څه کوي نو دا د نه خبرې یو بل نه خبرې نورس ان شاء الله موضوع راځي وی لینز موضوع راځي وی لینز موضوع نو دې کې به د براډکاسټینګ مخنیوي کیږي چې آی ټي والا دی سیلز دا براډکاسټ نشي کولی او که سیلز کې څو براډکاسټ کې صرف سیلز به ورته بهر باندې دي د براډکاسټ مخنیوي پدې کې وشو بل دې سپیډ څومره دی دې سپیډ لسم دی او سل هم دی اوس کې مثال دې سره دې پورټ سره مثال دې یو ډیوایس کنیکټ شي چې هغه ایترنیټ شي ایترنیټ دا سپیډ څومره ایترنیټ
کنیکټ سپیډ څونه دی لس Mbps هغه سره کوم رقم سپیډ کې هغه سره په لاسو کې چلیږي او که مثال دې سره څه کنیکټ شي دې سره فاست ایترنیټ کنیکټ شي سره کنیکټ شي فاست ایترنیټ هغه سره څه کې چلیږي بیا هغه سره په سلو کې چلیږي پوه شئ کنه او زر چې کوم دې زر نه کېږي دې پوښتنه ونشته لکه مثال دې پورټ سره مثال یو بل هب کنیکټ شو چې هغه سره کنیکټ شي سره به څه کې چلیږي لاسو کې او بل د ډوپلیکس خبره ده ډوپلیکس معنی دوه طرفه کمیونیکیشن چې دوی هم کمیونیکیشن کېږي هم کمیونیکیشن کېږي دا پورټس ډوپلیکس څو قسمه دي دوه قسمه یو فل ډوپلیکس دی بل هاف ډوپلیکس دی فل ډوپلیکس چې دا سینډینګ کولای شي هم ریسیوینګ کولای شي او هاف ډوپلیکس چې دواړه سینډینګ او ریسیوینګ کولای شي په یو ټایم کې نه اوس دا هاف دی کنه هاف یوازې سینډینګ یا یوازې ریسیوینګ د سره وسه کې د سره هاف ډوپلیکس زر به هاف ډوپلیکس او دا نور کمپیوټر کوم سره بسې بیا هغه سره به فل ډوپلیکس د سره به فل ډوپلیکس چلیږي دا ان شاء الله ورسره بیا په عملی په سوچنګ کې به تاسو بیا ارڅو ورې سوچنګ دا څنګه سره منظم کیږي دا څنګه په برخه باندې وشي کیږي په دې باندې کمپیوټر څنګه بندول شي دې سره کوم کمپیوټر کنیکټ شي او دا ټول خبرې ان شاء الله ورسره راځي بیا نو سویچ کې پروډکاسټ ډیفالت یو پروډکاسټ دومینی لیکن تاسو بیا خپل چینج کولای شئ بل د سویچ قسمونه دي سویچ په څو قسمه دي ها سویچ په درې قسمه دي یو د نارمل سویچ صحیح ده بل د ویسه کټالیست سویچ یو نارمل سویچ بل څه وي کټالیست او بل څه وي ملټي لیئر سویچ یا لیئر 3 سویچ ملټي لیئر صحیح ده نارمل سویچ کوم دی نارمل او کټالیست دا سویچونه چې استعمالېږي دا په لین کې استعمالېږي چې استعمالېږي په لوکل ایریا نتورک کې د کمپیوټر کنیکټ کولو لپاره استعمالېږي نو موږ بیا نارمل استعمال یا کټالیست استعمالو او دا چې استعمالېږي دا به په وین کې استعمالېږي چې استعمالېږي دا وین کې استعمالېږي نو موږ نارمل یا کټالیست استعمالو کوم نارمل استعمال کو نو به تاسو دې سویچ مینجمنت نشئ کولای دا پورټونه په منځ باندې ویشل دغه پورټ بندول شو پاسورډ ورکول شو دا خبرې کول چې دا لس اړول او سل اړول او فل ډوپلیکس اړول او هاف ډوپلیکس اړول دا کار کوم دی په نارمل کې دا کار نه کیږي ولیکن کټالیست سویچ بیا هغه سویچ چې دې کې دنه بیا بل پورټ دی ته هنرشته دې شاته بل پورټ دا څه دی وردا پورټ شاته کوم سویچ کې دا پورټ دی کنه کانسول پورټ کې دی لګي نو کوم سویچ کې چې کانسول پورټ دی ځکه ته وسوي ها هغه ته کټالیست سویچ نو کټالیست سویچ کې دا کانسول پورټ موجود دی لکه مثال دا سویچ کو دې کې کانسول پورټ شته نو دې پورټ لاګ موږ به دې سره خلاصول شو چې کله سره خلاص کې تاسو نو په دې کې ځنه کار کولای شي مثال احمد دې پورټ 1 سره کنیکټ کیږي هغه بل کمپیوټر دې پورټ 3 سره دا به دینو بس بل پورټ کې وکړ نه کی دا په مینز باندې ویشل شي او ویلین زو دا چې کوم مینجمنت کې ته د پس باندې کولای شي دا کټالیست سویچ دا کار کوي او په نارمل سویچ کې دا کار به موږ نشو کولای خو نه نشته بس به